په هیواد کې د پخواني حکومت له پرځېدو او اسلامي امارت واک ته له رسېدو وروسته په ننګرهار کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې. د ننګرهار امنیه قمندانۍ اړوند د پاسپورټ امیر وایي هره ورځ ورته په زرګونو کسان د پاسپورټ غوښتنلیکونه سپاري، خو دوی د ورځې یوازې 250 کسانو ته د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لري. مونږ چې کومې عریضې تاسو وینئ 2000 عرایض هم جمع کړي دي. 2000 دغه 2000 نفرو ته مونږ نوبت ورکړی د 200 نفرو یا 250 نفرو کار کېږي، نو دا رسیږي د قوس تر 10 پورې. یا قوس تر 10 پورې مونږ نوې عریضې نه اخلو. یا قوس 10 نه انشاءالله چې بیا عریضې اخلو هغوی ته بیا نوبت ورکوو. د ودان په خبره تر اوسه یې 2000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي او د لیندۍ میاشتې 10 نیټې پورې به یې چارې بشپړې کړي. په ورته مهال پاسپورټ اخیستونکي د پاسپورټونو د ویش له لړۍ خوښ دي چې په وینا یې چارې یې په ښه شان مخته ځي او له کومې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. دلته نظم خو ډېر ښه سیستم باندې روان دی. تر څو موږ هم پرون وختي راغلي وو، بیا مازدیګر ماښام ته نوبت راغی، تعرفه مو اخیسته، بیا هم بانک کې پیسې تحویلې کړې. اوس راغلي یو بایومتري په قطار کې ولاړ یو، تقریبا 10 بجې راغلي، اوس تر څو کار شروع دی جریان لري، اوس ولاړ یو قطار کې. دوی نه احمد پیژني نه محمود پیژني، چا چې څه اصول هغه اصول مراته، خو صرف داسې مراجعین ډېر زیات دي. د په اساس باندې موږ خپل نظم لږ ګډوډ کړی دی. وادر د دوی موږ د ښه اخلاقو نه کار لري، رویه ښه ده انشاءالله. د پاسپورټ امریت کارکونکي له خلکو غواړي چې نظم مراعات او له بې نظمۍ ډډه وکړي. ټول دا زموږ وظیفه ده، خپل ولس ته، خپل افغانانو ته موږ په خدمت کې یو، 40 ساعته خدمت ته ولاړ یو. نو د خپلو افغانانو نه دا هیله کوو چې نظم مراعات کړي، ډیسپلین مراعات کړي، په نوبت باندې ودرېږي، نه به دوی ته ستونزه جوړېږي او نه به موږ ته ستونزه. د ننګرهار د پاسپورټ چارواکي وایي په پوره روڼتیا سره به دغه پروسه مخته بیایي او چاته به د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. عبدالزور ګلزاد، ملي ټلویزیون، ننګرهار.